او د رسول صلی الله علیه وسلم په ده باندې داسې یقین په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې یعنې د په فضایلو کې علما دا واقعه لازم بیانوي او دا ډېره ناشنا واقعه ده. صحیح بخاري صحیح مسلم کې د ابو هریره رضی الله عنه وایي یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د سهار دا جمع موږ له راکړه او بیا یې د خلکو ته مخ کړو. په دې کې دا فایده چې امام کله امامتي وکړي نو مخ به بیا خلکو ته راړی. دا نیم مخ خلکو ته راړول او نیم مخې چې دی محراب ته دننه دا طریقه نه ده ثابته صحیح حدیثونو کې. خلکو ته مخ راړی او دا ډایرک ودرېده په صورتو باندې دا طریقه هم صحیح نه ده چې امام سلام وګرځي ډایرک په سنتو ودرېږي. دا دواړه طریقې صحیح نه دي. نو بیا موږ ته مخ کو نو بیا یو خبره شروع کړه وی بین رجل یسوق بقره. یو سړی راولګېدو په غوا باندې سور شوی دی او سورلي کوله روان او په دې منځ منځ کې به دا غوا وهله چې زه تیز ده. نو یې دې غوا ورته ووایي چې انا لم نخلق انا لم نخلق لهذا، موږ خو الله دې لپاره نه پیدا کړي چې غوا خو دې لپاره نه چې دې به سورلی کړي. انما خلقنا للحرث، موږ خو د فصل دپاره پیدا شي. نو دې خلکو ووایي جومات کې سبحان الله تعجب یې وکړو، بقرة تکلم، غوا خبرې کوي، تعجب یې وکړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بکر وعمر، زما خو پې ایمان دی او د ابوبکر او د عمر پې مې ایمان دی. اوس دې کې عجیبه څه دي؟ وما هما ثم ابو هریره رضی الله عنه وایي په دې مجلس کې نه ابوبکر او نه عمر، خو دومره مضبوط یقین په هغوی باندې چې د الله د پیغمبر پې ایمان دی د هغوی پې ایمان دی. داسې ټنګېدلی ایمان و د هغوی چې دې ته ضرورت هم نه چې هغوی دواړه ویل هغوی ویلی چې او بیا دا وایي چې یو سړی د خپلو ګړو بیزو سره روان و د کنډک سره شپنکې، په دې کې یو شر مخ راغی او یو ګړی ته وتښتولی. نو دې پسې ورغی او دا ګړی ترې راخلاصه کړه. نو دې شر مخ ورته وی نن خو دې رانه خلاصه کړه، خو د حملې په ورځ به رانه څوک خلاصوي، یعنې چې کله ته نه یې او زه پې یوم لا راعي لها غیري، څوک به ساتلو والا نه صرف به زه یم. نو خلکو وایي سبحان الله ذئب یتکلم، یعنې شرم خبرې کوي. رسول صلی الله علیه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بکر وعمر، زما خو پې ایمان دی او د ابوبکر او د عمر پې مې ایمان دی. وما هما ثم، او دواړه په هغه مجلس کې نه و. معنی د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې دا دی چې زما خو پې ایمان دی چې الله وله طاقت ورکړي خبرې کولی شي. ځکه چې کوم رب چې د انسان ګویا کړی دی او دله د خبرو طاقت ورکړی دی، هغه رب څاروي له او زناور له هم طاقت ورکولی شي، هغه ته څه ګرانه خو نه ده. نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په فضایلو کې یو دا خبره ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په هغه دومره یقین. او امام احمد یو روایت راوړی دی، دا هم د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر دا خبره کوله وی من انفق الزوجین من ماله فی سبیل الله، څوک چې د هر شي نه جوړه جوړه د الله په لار کې ورکړي، یعنې دوه د الله په لار کې ورکړي، دعته خزنة الجنه، د جنت خزانچیان به ورته د قیامت پر اواز کوي یا مسلم هذا خیر هلم الیه، ای مسلمانه دا د خیر ځای دی او دلته راځه. د هغه چا دپاره چې د الله په لار کې جوړه جوړه ورکړي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې مجلس کې ناست و، نو هغه دا ووایي هذا رجل لا توى علیه، دا داسې سړی دی چې څه تاوان یې نه دی کړی، یعنې اگر که ده دا مال لګولی دی او د هر څه د الله په لار کې لګولی دي جوړه جوړه، خو داسې تاوان نه دی کړی، ګټه یې وکړه ځکه چې د جنت خزانچیانو ته آواز کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم اکدم دا خبره وکړه. ګوره د دې خبرې سره وی ما نفعنی مال قط الا مال ابي بکر، او مال ګوره د چا مال دومره فایده نه ده راکړې څومره چې مال د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال بالا فایده راکړې ده.
ځکه چې ده په هغه وخت کې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې مال لګولی چې خلکو خپل مالونه د هغه نه بند کړي او ده په هغه وخت کې مرسته کړې چې خلکو سره مرسته نه کوله او ده په هغه وخت کې تصدیق کړی چې خلکو یې تصدیق نه کو وروسته بیا خلکو مالونه هم لګولی دي په دین باندې په رسول صلی الله علیه وسلم یې هر څه قربان کړي خو هغه د سختې هغه حالات چې کوم په هغه وخت کې ابوبکر صدیق قرباني ورکړې دي ابوبکر صدیق چې څنګه وایي چې دې سړي څه تاوان نه دی کړی نو رسول صلی الله علیه وسلم زر د هغه د مال خبره وکړه چې یعنې تا هم تاوان نه دی کړی اشاره دې ته تا هم تاوان نه دی کړی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې خبرې اورېدو سره په ژړا شو او درې پیرې ده ووي وهل نفعني الله الا بك یا رسول الله فایده خو موږ له الله ستاسو په وجود سره را کړې ده زما مال به تاسو له څه فایده در کړي فایده خو ټوله ستاسو نه موږ ته راورسېده دا د درنو خلکو خبرې دي دا د اوچتو مؤمنانو خبرې دي چېرته خپله دینداري اوچته نه ګڼي بلکې دا د الله احسان ګڼي چې الله ماله له طاقت راکړو د دیندارۍ کولو زموږ دې کې بعض چې د الله په لار کې څه لګوي نو چې ویې لګوي نو سرمن پرې د سړي وباسي او جو منګه جو بله ورځ جو مام جو پکې ولګولی یو په دا کې څوک نه یادوي بلکې دا احسان د الله وګڼي چې تا له دومره طاقت درکړو چې تا هغه دین دپاره څه وکړي جواب د ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې جواب چې یا رسول الله زما مال به څه فایده در کړي فایده خو الله موږ ته ستاسو نه راورسوله اسلام موږ وپېژندو معنا دا چې دین موږ وپېژندو الله مو وپېژندو پیغمبر مو وپېژندو آخرت مو وپېژندو جنت مو وپېژندو فایده خو ټوله ده د پیسو څه فایده ده پیسې خو د لاس خیرې دي کله به وي کله به نه نو دا هم د هغه فضیلت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په منبر باندې د هغه د مال خبره وکړه چې ماله د چا مال دومره فایده نه ده را کړې لکه څومره چې د چا مال لا کړې ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځکه صحیح بخاري سے مسلم کی بل روایت ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر په ملګرتیا کې او په مال لګولو کې چې د چا په ما باندې لوی احسانات دي هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بکر او کما چرته د الله نه علاوه څوک ځان له خلیل جوړولی ما به ابوبکر صدیق خلیل کړی وی د دې ملګرتیا مراتب دي او د ټولو نه اعلی مرتبه د ملګرتیا هغې ته عربۍ کې خله ویلی کېږي خلت او دا داسې مرتبه ده چې زړه کې د بل چا دپاره بیا ځای نه وي نو ابوبکر رسول الله وسلم وایي که ما د الله نه علاوه څوک خلیل ګرځولی نو د ابوبکر صدیق به خلیل وی خو نه ولكن اخوة الاسلام ومودته خو زمونږ دا دیني رورولي او مینه محبت کافي دی وجه د دې خبرې د رسول الله وسلم دا دی چې د هغه په زړه کې د الله سره د محبت نه علاوه نور ځای پکې نه و چې بل خلیل یې جوړ کړی خلت د هغه د الله سره و صرف نو د ابوبکر صدیق سره رورولي د اسلام او مینه محبت دغه شته خو هغه مرتبه کې نه ځکه چې هغه مرتبه کې هغه د الله سره محبت کو یہ روایت کی تھی راځي امام ترمذی راوړی عبدالرحمن بن عوف وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر دا خبر وکړه دا څومره اوچت خلک دي چې د دوی په باره کې واضح رسول صلی الله علیه وسلم وی ابو بکر فی الجنه ابو بکر جنت کې کوم ځای کې دا خلک چې ابو بکر صدیق په ایمان کې خبرې کوي او کوم ځای کې دا خلک چې ابو بکر صدیق د دیندارۍ باره کې خبرې کوي چې د دینداري څنګه و دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دقه شان نوم یې واغستو ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه دا نومونه شمارئ وعثمان فی الجنه وعلي في الجنه علي رضي الله عنه وطلحه في الجنه او طلحه رضي الله عنه جنت كده والزبير ابن العوام في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه في الجنه وسعيد بن زيد في الجنة
وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في الجنة. داغ 10 مبشرة جوتوي تاني عمري شاتي يدي سرب نوم وايا وبآخرك طول بارك رضي الله عنهم. تاسبيد وركو كان بل سوق بويس يشبقودي بكيوي أقواسان أنت هو رورو أبو بكر عمر عثمان علي طلحة زبير أبو عبيدة بن الجراح الزبير بن العوام دوباتيشو سعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف بارك الله فيك. دا 10 مبشرة دويتو لك يا قال الصحابة الكرام چې دوی ته جنت زیرې دنیا کې شوی دی او په حدیث کې ټول یو ځای نومونه راغلي دي. نو دا فضیلت ابوبکر صدیق ته چې دنیا کې دی او د جنت زیرې پې شوی دی.